د فوټسال دغه لوبې نن د وږي په نهمه د ځوانانو راډیو په همکارۍ د خوست په سپورتي جمنازیوم کې پیل شوې. د ځوانانو راډیو د فوټسال لوبه مسؤل پژواک اژانس ته وویل دا لوبې د هیواد په 8 زونونو کې ترسره کیږي چې موخه یې د ځوانانو لپاره سالمه بختیاب د دغې لوبې پرمختګ دی. هغه وویل هیله لري چې د دغو لوبو څخه لوبغاړي د فوټسال ملي او نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د زونونو په کچه نه خلاصه کیږي. له دې نه وروسته د دغه 8 زونونو اتلې لوبډلې قهرمانې لوبډلې به په بل پړاو کې یا د ځوانان راډیو په سوپر کپ سیالیو کې ګډون ولري چې دغه سیالیو بیا په مرکز پلازمینه کابل کې ترسره شي او د 8 قهرمانو یا د اتلو لوبډلو ترمنځ به سیالۍ بیا به د افغانستان په کچه باندې یوه غوره لوبډله مشخصه شي چې هغه به د یو ولایت استازولي وکړي. په همدې حال کې لوبغاړي او د خوست د فوټسال فدراسیون مشر هم دا لوبې په دغه زون کې د فوټسال د پرمختګ او د لوبغاړو د روزنې لپاره مهمې بولي. لوبغاړو په خپلو خبرو کې له مسؤلو چارواکو غوښتنه وکړه چې راتلونکي کې هم ورته د دا ډول لوبو جوړولو زمینه برابره کړي. د دغې لوبو هدف دغه ده چې دلته دغه فوټسال چې لږ په مخ حرکات وکړي. دا اولین ځل دی چې په خوست کې فوټسال حرکات نه و، اوس یې نوی شتون پیدا کړی دی په خوست ولایت کې. خواهش ما از فدراسیون فوتبال افغانستان این است که باید به خاطر جوانان جمنازیم‌های خوب، جمنازیم‌های استاندارد برای جوانان جور کنند تا جوانان بتوانند رو به ورزش کنند و از معتاد از چیزهای نشه‌ای دور باشند. دلته چې کومې د فوټسال سیالۍ په لاره اچول شوي دي موږ دا هیله ده چې دغه ته یو جدي پرمختګ ورکړل شي او موږ دا د فوټسال د فدراسیون او رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې دغه ته ډیر کور ورته وکړي. د یادونې ده چې دا لومړی ځل دی په خوست کې د ولایتونو په کچه د فوټسال لوبې جوړیږي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره